ویسټ انډیز د افغانستان په خلاف خپله لوبډله سکواډ اعلان کړل. د ویسټ انډیز هیواد د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو د کرکټ بورډ د افغانستان په مقابل کې خپل سکواډ اعلان کړ. په دې سکواډ کې آیا ګریس ګیل ولې نه ده اخیستل شوی؟ د ګریس ګیل په ځای څوک راغلي؟ کوم نوی کپټان دی؟ ویډیو تر اخره وګورئ، پوښتنې مو ځواب او معلومات هم زیات شي. ګلنو دوستانو، د افغانستان او ویسټ انډیز لوبډلې د نومبر او دسمبر په میاشت کې شل اوريزې یو ورځنۍ او ټیسټ سیالۍ لري چې دا به د افغانستان په کوربتوب په هند کې ترسره شي. د ویسټ انډیز کرکټ بورډ د افغانستان پر وړاندې د ټیسټ یو ورځنیو او شل اوريزو سیالیو لوبډلې نن اعلان کړي چې په نومبر کې به د افغانستان سره په هند کې لوبې ترسره کړي. د ویسټ انډیز په 14 کسیزه ټیسټ نوم لړ کې جیسن هولډر لوبډلمشر، کریک بریټویټ، جان کیمپبل، شای هوپ، شیمرون هیټمایر، روسټون جیس، شان دورچ، جومیل وریکان، راهکیم کورنوال، کیمار روچ، شامار بروکس، سونیل امبریس، الزاری جوزف او کیمو پاول شامل دي. د ویسټ انډیز د یو ورځنیو 15 کسیز نوملړ که بیا هم کیرون پولارډ، د لوبډلمشر شای هوپ، ایون لیویس، شیمرون هیټمایر، سونیل امبریس، نیکولاس پوران، بریډون کینګ، روسټون جیس، جیس هولډر، هایډن والش، خیری فیری، شیلډون کوټریل، کیمو فاول، روماریو شیفرد او الزاری جوزف شامل دي. همدارا د شل اوريزو لومړړ په برخه کې بیا کیرون پولارډ لوبډلمشر، د نیکولاس پوران، ایوین لیویس، برینډن کینګ، شیمرون هیټمایر، شرپین روترفورد، جیسن هولډر، لینډل سیمونز، فابین آلین، هایډن والش، خیری پیری، شیلډن کوټریل، دینش رامدین، کیسریک ویلیمز او الزاری جوزف شامل دي. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د دې درې شل اوريزو لوبو لوبلړ د نومبر په 5مه د هند په هرادون پیلیږي. همداراز د درې یو ورځنیو لوبو لوبړل بیا د نومبر په 14مه نیټه په هرادون کې پیلیږي او یوازینۍ ټیسټ سیالۍ بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د نومبر له 28مې تر دسمبر اولې نیټې پورې د هند په دهرادون کې ترسره کیږي. د یادولو ده چې د افغانستان ملي لوبډله په بنګلادیش کې د بنګلادیش سره د یوازینۍ ټیسټ او له بنګلادیش او زیمبابوې سره درې اړخیزه شل اوريزو سیریز نه خپل هیواد ته راستنېدو وروسته په شپږیزه کرکټ لیګ کې مصروفه ده چې د شپږیزې کرکټ لیګ پایلو به د اکتوبر په 18مه نیټه ترسره کیږي. له هغه وروسته شاید چې د افغانستان ملي لوبډله د هند پر لور لاړه شي. هماغه وخت هیله شته چې د افغانستان کرکټ بورډ به د ویسټ انډیز پر وړاندې د خپلې لوبډلې هم اعلان کړي. دا هغه معلومات وو چې نن ورځ د آی سی سی لخوا او د ویسټ انډیز د کرکټ بورډ له عمومي صفحې څخه خپاره شوي وو چې تر تاسو مو در ورسول. د لا زیاتو کره، دقیق او پر وخت معلوماتو لپاره ټاپ پښتو نیوز چینل د سره سبسکرایب او ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ. مننه.